نن پکې زم پکې سار شم او موږ ورته ناست یو په دې ځای کې دا ګاډي را روان دي دا اوس هسپتال ته ځي تقریبا ټوله شپه هم پکې ډیوټي راتلی شي. السلام علیکم. 20 منټ او 3 بجې دي. وړه ماشومه مې مدرسه کې کوزه کړه، اوس روان یم بېرته واپس کي کور ته. او ګرمي هغه ټیټه ګرمي ده چې 42 سانتي ګریډ ګرمي ده. کته شي دا 42 سانتي ګریډ چې 42 ګرمي د ایس نه بغیر خو سره کار کېږي نه، هغه که په کمره کې او که په ګاډي کې خو د ایس نه بغیر ستا لیر نه چلېږي. او په دې کې بهر خلک پکې آزاد چې کوم خلک هغه پکې بهر کارونه کوي هغو تباهي وشي. خو چې مازدیګر بیا کله دیرې ته راشي فوکي بیا کوي وایي ګرمي وه داسې وه داسې وه، خو هغو غریبانو ته هم ګناه نشته ځکه چې هغو کار کوي بهر کوم یو کار کوي لازم به پکې تکلیف وي. د غرمه به یا که په سایه کې هم کار کوي نو ګرمي خو وي، او چې بیا غرمو ته وي نو هغه خو بیا ښه ټیټه ګرمي د نور د سړي د دماغو ته کوزېږي. ما په خپله کار کړلی بهر ما کار کړلی په ګرمۍ کې څنګه چاري په یخنۍ کې څنګه او د کور ډرایورۍ کې خو بهی ستا د ټایم ډیوټي ده سهار 6 بجې چې ستا ډیوټي شروع شي نو تقریبا د 8-9 بجې ستا ډیوټي بیرته ختمه شي. هغې نه اخوا بیا که ته خپل څه کار کوې د 12 پورې هغې نه اخوا بیا ستا ډیوټي شروع شي مازدیګر ماسپښینه پورې بیا وي. او چې مازدیګر ماسپښین نه وروسته کله ناکله داسې راشي خو ماسخوتن کې بیا ډیوټي د 8 بجې خواوشا کې خو اکثر پکې داسې راشي چې 10-11 بجې هم ستا ډیوټي راشي کار دې له ختم شي 12 پورې ستا کار ختم شي. خو دا چې په سهولت خو سړی په سهولت وي د ګرمۍ نه بچي د یخنۍ نه پکې بچي ښه د سور کار وي ستا تکلیف پکې نه وي او بهر خو ذلیله کېږي به ورسره په هر ځای کې به تکلیف سره مخ یې به نن اقامه ختمه شوه هغې د پیسې نن کار نشته او نن کار لازم او دا پیسې او پکې ډېر زیات مسلې بهر نو بهي تا ته به د کور په ډرایورۍ کې به تا ته سکون وي په سهولت به ته د اقامې نه به ته نه خبر د بل څه نه به نه خبر هسې خرچه به تا ته پکې میلاویږي اقامه ستا پرې نوي کېږي بهي بهر خو به ته په اقامه باندې 6,000 روپیو په اقامه ورکوې که هغه کور ته چې ځې خروج دپاره هغې ته به تیاری پیسې ورکوې بهي داسې ټایم پکې راشي چې ستا تقریبا ټوله شپه هم پکې ډیوټي راتلی شي بیا به پکې د ورځې کله ناکله پکې مدرسه یا بل څه کار وي خو ته به ټایم لکه وباسې ځانه به خپل خوب پوره کوې یا خپل بل څه کار یې هغه کوې نو خو ریګولر په مخه لکه دا کار نه وي چې یاره په مخه به ستا شپه ورځ کار وي شپه ورځ پکې کار نه وي کله ناکله داسې راځي چې ستا پکې د شپې 1 بجه 2 بجې 3 پورې سهار مانځه ټایم پورې پکې داسې ټایم راشي چې کار پکې خو په مخه نه وي چې په مخه وي. درالم اوس هسپتال ته میډم مې کوزه کړه او روان یم چې پارکینګ ته په ښایسته ډاوس پارکینګ دی روزانه زما څو ورځې به زه روزانه راځم دلته پرونی ګړی او بل پرونی ګړی په مخه لازمي دا کس په مخه دلته ولاړ وي په دې ځای کې دا هم په مخه زما په شان راځي ریګولر دا راځي تقریبا د ورځې 2 بجې راځي او د شپې تقریبا 9:30 10 بجې داسې خواوشا کې ځي بیا د مازدیګر نه چې راشي دلته پارکینګ بیخي خالي ګاډي پکې نه وي یي پکې څه نه څه لږ لږ وي پکې او د ورځې سهار چې راشي نو سهار نه بیخي تا ته پارکینګ نه میلاویږي دلته د پارکینګ نه بار به په دې روډ ولاړ وي 40 سانتي ګریډ ګرمي ده مازدیګر څو بجې دي 54 منټ او 5 بجې دي ګرمي 40 بهي دا بلدیه والا دی دلته اوس کار کوي دا کیسونه چې راغلي دي دا شاپري دي په دې کې کچره ټوله کړې دی بس وروسته بیا ډاینه راشي وړي تقریبا دا د ماښام ماسخوتنه پورې دلته دیو کار کوي دا کچره راټولوي په دې کې او موږ ورته ناست یو په دې ځای کې دا ګاډي را روان دي دا اوس هسپتال ته ځي
دلته یو دغه ډریور دی د مخامخ دا پروت دی په ځای کې یو دا دی بای 9 بجې شوې ښه چې ورسره روان یم دومره ایسار شوم نن پکې زم پکې ایسار شوم د ډریور دا کار یې روه چې کله وختي او کله ناوخته نور کله به زه تقریبا یوه ګنټه ایسار وم او نن څو بجې 9 بجې وګورئ دا ټایم دی 21 منټه او 9 چې دومره پوهې زه نن ایسار شوم دلته په هسپتال کې نورو پورې به خندل او نه هغه مخکې لاړ او زه دې وخت نن زه ایسار شوم هغه وختې تېري اوس یې رینګ وکړه ورځو پسې ګیټ ته دا مخامخ اشاره ده په اشاره کې به یو ټرن کوو بېرته په راتاویږو بیا به ښه سټ ته ورتاویږو هغه ځای کې دنده ګیټ دی دلته ورپسې ځو بهي 3-4 غنټې انتظار یې په ما باندې هم وکړو چې یو سړي ته دومره پته وي چې یاره زه ایسار یم نه ولې دومره انتظار په سړي کوي خو بهي موږ هم وایو ځه کار یې نشته خیر دی کله ناکله سړی وځي انتظار ورته وکړي څه خبره نشته خو چې روزانه داسې انتظار شي نو هغه د سړي نه کېږي زیات پکې داسې کورونه دي چې هغه بر نقله سړی ایساری ډریور ایساری او هغه څه کېږي نه په هغه دغه باندې چې یاره یو سړی ایسار شي یا یې په دې کې ناست دی هغه په تکلیف کې ولوېږي دومره تیل هم نه سوځي چې یو سړی کور ته ځي او بېرته راځي پای کې دومره څه تیل خو سوځي هم نه خو دا خلک داسې بر نقله ده ډریور ورته څه ناسلا ښکاري بایک ګیټ ته راورسېدو